یوه قصه ده. وایي د ګیدړې پر لکۍ یوه ډبره راولوېدل او د ګیدړې لکۍ یې غوټه ور پرې کړه. کله چې بلې ګیدړې دغه بې لکۍ ګیدړه ولیدل نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې لکۍ دې ولې پرې کړې ده؟ یو متل دی چې وایي غله څه کوي؟ د ځان مله کوي، یعنې غله ځان ته ملګري پیدا کوي. نو بې لکۍ ګیدړې ورته وویل دغه بې لکۍ حالت عجبه خوند او خوشحالي لري. زه داسې فکر کوم لکه زه چې په هوا ګرځم. دغه زما ژوند عجب خوندور ژوند دی. دغه خبرې یې دومره ورته وکړې چې هغه بلې ګیدړې هم خپله لکۍ پرې کړه. کله چې د لکۍ د پرې کېدلو دردونه حس کړه او کم خوندونه چې بې لکۍ ګیدړې ورته ویلي وه د هغو څخه یو خوند هم نه و موجود. نو یې هغې بې لکۍ ګیدړې ته وویل دغه درواغ دې ولې راته وویل؟ لومړنۍ ګیدړې ورته وویل اوس خو دې لکۍ پرې سوه، نو پام کوه چې نورې ګیدړې په دغه دردونو خبرې نه کړې، ځکه بیا هغوی خپلې لکیانې نه پرې کوي او په ما او تا به پسخندونه وهي. نو دوی چې به هره ګیدړه لیدل دغه خپل د درواغو خوندونه او خوشحالۍ به یې ورته بیانولې، تر څو چې ډېرې ګیدړانې بې له لکۍ سوې. او کله چې به بیا دوی یوه لکۍ درلودونکې ګیدړه ولیدل په هغې به یې پسخند واهه. اوس او نن ورځ هم داسې پیښه ده. کله چې په خلقو کې فساد او فتنه نشر او عام سي نو ښو او صالحه خلقو ته که ښځې وي که نارینه وي د دوی په ښوالي پیغورونه ورکول کیږي او د ناپوهانو له طرفه پسخندونه په وهل کیږي. کعب رحمه الله به ویل لکه څرنګه چې اوس یوه فاجر او فاسق انسان ته د ده په فسق او فجور سره پیغور ورکول کیږي، خو پر خلقو به داسې وخت راسي چې مؤمن ته به د ده په ایمان درلودلو پیغور ورکول کیږي او د پسخند پر ډول به ورته ویل کیږي ته مؤمن، صوفي او ملا یې. هو دا معلومه خبره ده. کله چې یوه فاسده ټولنه د ښو او صالحو خلقو د پاره عیب او تهمت نکړي پیدا نو به د دوی په هغه ښو خویونو او ښو صفتونو سره پیغورونه ورکوي. آیا تاسې نه ګورئ چې د لوط علیه السلام قوم به یو د بل سره ویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. سورة النمل آیات نمبر 56. یعنی د لوط علیه السلام قوم به یو د بل سره ویل د لوط علیه السلام کورنۍ ستاسې له کلي یا ستاسې له قریې څخه وباسئ، ځکه دوی داسې خلق دي چې د لواطت څخه پاکي اختیاروي، یعنی ځانونه ځینې ساتي، او دا به یې دوی ته د پسخند پر ډول ویل.